د طالبانو وزیر وایي کرزی عبدالله او مسلم یار لوی جنایتکاران دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په یو ویډیو پیغام کې وایي حمید کرزی عبدالله او فضل حاجی مسلم یار په افغانستان کې له لویو جنایتکارانو څخه دي، خو دا چې اوس اسلامي امارت عمومي عفو کړې ده دوی ته هیڅ نه وایي. دغه خبرې ښاغلي حنفي په مزار شریف کې په یوه غونډه کې تر پوښتلو وروسته وکړې. نوموړي همدارنګه وویل چې دغه دریو چارواکو سترې پانګونې کړي. زه پوښتنه کوم چې دوی دغه مال له کومه او څنګه لاسته راوړ؟ حمید کرزی عبدالله او مسلم یار هغه مشهورې څیرې دي چې په تیر شل کلن دور کې داخل او خارج ډیر ملګري او پلویان پیدا کړي. دا چې د نظام د سقوط په وروستیو کې چا څومره او څنګه ونډه لرله دا بیله موضوع ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې چې کومې خبرې لیدل کیږي او خلک د دوی په اړه د نظربندۍ خبرې کوي داسې ښکاري رښتیا دي. ویل کېږي چې دغو سیاسي څیرو څو ځله هڅه کړې چې افغانستان ترک کړي، خو د طالبانو له جدي برخورد سره مخ شوي او ورته په داخل کې د پاتې کېدو خبره شوې. د طالبانو د راتګ په لومړیو کې د کرزي او عبدالله په اړه ویل کېده چې ساتونکي یې خالي لاس کړل شوي او دولتي امکانات ترې اخیستل شوي، خو رسمي ادرسونو په دې اړه څه نه دي خپاره کړي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو در سره شیر کړئ. تر بیا او بل ویډیو د الله په امان.